ښکلې ولسوالۍ ته ان د درې سیمې ته راختلی یم. والله ډېر ښه ځایونه وو، داسې ښه خوند یې وکړ. دغه اخري ځای دلته راغلو کښېناستو. در بد نیست. میوهش چی رقم است؟ پخته میوه شده؟ خب پاسخان پخته بشه. چی پخته میشه اینجا؟ د غوښې نه هم بهتره ده. دا ځمکې دې ته موږ اکثره ځمکایي غوښه ویو. ډېر د لرې ځای ملګری دی نه دی؟ پاس په وخېږم ډېر ښایسته غرونه دي، ډېر ښایسته قمر دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وینډ واف افغانستان درنو لیدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې راترک روغ به وای. شینکا احمدي یم، راغلی یم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ ته، ښکلې ولسوالۍ ته ان د درې سیمې ته راختلی یم. دلته به له هېوادوالو سره خبرې اترې وکړم، د دوی په ژوند به وغږېږم، د پغمان په ښکلا به وغږېږم، د دې ځای په میوو باندې به وغږیم، کومه میوې پخې شوي دي، له کوم ځایونه خلک راځي، د سیمې اوبه څه رقم دي، زیاتې شوې کمې شوې، او د دې ترڅنګ خلک له کومو ځایونو څخه راځي، څه پیغام لري د هېوادوالو، هغه نظرونه چې د افغانستان په اړه لري هغه څه دي. زه ځم پاس سیس کېږم، له هېوادوالو سره خبرې کړم، د دې سیمې ښایسته ښایسته تصویرونه درته وړاندې کوم. له موږ سره ملتیا وکړئ، راپور تر پای شبوره سره وګورئ. درنو هېوادوالو، لکه څنګه چې جریان کې وایي پغمان ته راغلی یم، نو دایرې ته به خېږم، دلته ډېر ښایسته ښایسته ځوانان ناست دي، له دوی سره به خبرې وکړم. السلام علیکم ورحمت الله. سړی ماشاءالله جوړ یې، خیرات دی، هم سړی ماشاءالله خیر یې، جوړ یې، خیرات دی، بخیر یې. اجازه ده؟ مهرباني وکړئ. نوم دې څه دی؟ نوم نورالله دی. کوم ځای؟ د روزګان. روزګان دلته راغلی که دلته هم کور ده؟ نه ما دلته راغلی خو مسافرۍ بس. څنګه چکر نه خوند واخیست که نه؟ ښه دی والله ګزاره کوي، دی چکر خو نه دی، خو بیا هم ښه دی. ته سړی مشې سړی مې څنګه شی جوړ یې؟ الحمدلله. ولې په کار یې؟ نه یم په کار، ولې په کار ته خو یې خیرات هندوانه هم راوړې ده، ساتم نه کویه. خیر یې صحیح. کومه ځای راوړې وه؟ د کرغې نه هم دلته هم راوړه؟ والله ډېره خوندوره ده، ډېر خوند نه کوي، ډېره د من څخه ډکه فضا ده. والله ډېر ښه خوند کوي. موږ خو ډېر ورسره جوړ یو، تاسې څنګه یاست سره جوړ یاست؟ د امن څخه؟ نو دا سخته پوښتنه کې د امن څخه څوک نه دي جوړ. بیا خامخا خامخا څنګه یې لاله ته؟ الحمدلله جوړ یې انشاءالله، خیرات دی. تا نوم څه دی؟ زما نوم مدثر دی. مدثر د کوم ځای؟ زه د روزګان ولایت. تا ټول د روزګان یې؟ د څه کېږي، ملګري یې که نه خپلوان یې؟ نه ملګري سره. ښه ډېر ښه. زده کړه کړې دي، تعلیم دې کړی ته؟ څومره دې کړی دی؟ تر 4 درجې پورې مې تعلیم کړی. والله ډېر ښه ماشاءالله. څه وکړل نن؟ نن دې څه وکړل؟ نن دغه منظره وه، بس دلته راغلم. هره جمعه راځئ؟
نه ولا امر د کوم خارج د کوم خارج مرز بس دا چې ما رااله بلا منظره وکړم همدا یوه جمعه هم بس ده و بس د ژوند خو نو چې ما وایي چیرې چکر یې وویلې څنګه دی اوبه څنګه وې ولا ډېر ښه ځای نو دا ښه خوند یې وکړي دغه ماخري ځای دلته راغلو کښېناست د هندوانه م راوړو نور داسې ځای نه تللي نه پغمان ډېر ښایسته شوی دی ډېر ښایسته والله دی ټول افغانستان ښایسته شوی دی ونه شي کابل ډېر ښایسته شوی دی که نه بیخي نو تاسو هندوانه وخورئ ډېر ښایسته توت هم دي ډېر در نظمه ښایست دی زه پاس د خلکو څخه خبرې وکړم چې دوی څه نظر لري السلام علیکم ورحمت الله ستړی مه شې جوړ یې خیرات دی نوم مبارک محمد عمر خوب هستی کوکو جان خانه خیرات است بخیر هستی کجا رفته بودی کوکو یه جمیداره رفته بود چی کردی یه نیز بوتلک آقایی کردیم جمع کردی یا نه یه چند تا بیم چند تا عروسی بودی همون تو جمع میکن در راه که پیدا شد یه از روا گرفتیم خب چند تا جمع کردی از کجا آمده بودی این از پایین آمده بودیم هر روز میایی نه امروز چرا خواهی آمدی امروز حضر باشید بعد از 4 دیگه آمده خوب کردی که آمدی از کجا هستی کوکو از اون در یک کشته از پایین است بغل قصر بالو باغ است خب از والی پغمان بله خب اینجا چی نام داره خود ما شما که ساد هستیم یه دیگه یه خداره پغمان دیگه به نام این منطقه رو واسه جای منطقه نام داره بودی تحت کشته گفته میشه خب به نام تحت کشته بخاطر که شما بلد هستین بخاطر زیاد عمر دارین حتما میپامین بخاطری پرسان کردیم شما چی کار میکنین دیگه می بوتالا رو جمع میکنین بیکار هستیم دیگه کار نکجاست کارخونه ای بیکار بیروزگار دره چی رقم شده ثبت شده یعنی خوبه در بد نیست میوهش چی رقم است پخته میوه شده خب پسان پخته میشه چی پخته میشه اینجا یه دیگه اول گلاس توت پخته میشه چند روز این جمعی آخرای جوزه دیگه پخته میشه دیگه بخیر کوله گیره دیگه کم کم دیگه میوه کم کم رنگ زده و رسیده میره دیگه تشکر زنده باشی مرخیړای دا په پغمان کې پیدا شوی ستړی مه شې کورودان مننه جوړ ستړي یې مه شئ. په خیر یې نوم دې څه شی دی نور محمد د ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یې ډېر داسې خوش طبیعته د ننګرهار یې والله نو دا خو د ننګرهار خلک هم دغه شان دي څه وخت راغلی وې زه خو تقریبا د یو جمعه کې راغلی یم راسن پغمان ته راغلی که نورو ځایونو کې دې نور چکرې ځایونو ته ووهلې وګرځېدم وعلیکم السلام نور ځایونو کې مو وګرځېدم چکرې مې ووهلې پغمان ته م راغلم واقعا ډېر د تفریح ځای ده او ډېر خوندور ځای ده ډېر مې خوښ شو یو خو د مرخیړی پیدا کړی یو دا د مرخیړی په غره کې پیدا کړی دې په اړه مو وایي ته چېرته پیدا کړ دا خو داسې بره غره ختلو شوق ډېر لرم کاکا داسې بره غره ته وختم ما د غره چکر یې مو هم دا لاندې منظره مو ګورم د غره نه دا منظره ډېره ښه ښکاري او ډېره ښایسته منظره ده ډېره واقعا ښایسته منظره ده بس د غره ته ختمه دا په لاره کې پیدا کړو نو خوشبختانه دا ما تر اوسه نه ده خوړلی تا مخکې خوړلی ده بالکل دا چې مونږ ورته وایو چې په هګیو کې پاخه شي نو ډېر خوندور په راځي هګیو کې بالکل ځینې وایي داسې مزه کوي لکه د چرګ غوښه بس د غوښې نه هم بهتر ده نو دا د ځمکې دې ته مونږ اکثره ځمکوي غوښه وایو تعلیم دې څومره دی زده کړې څومره کړي دي تعلیم خو مې 12 پاس کړی ده او بل اوس تر اوسه محصل یم کمپیوټر ساینس ډېر ښه یعنې پوهنتون دې شروع کړی دیګه بالکل بالکل ښه نن دلته راغلی وې څنګه هوا اوبه ډېرې ښې شوي نه دي د ځای ماشاءالله ډېر خوش طبیعت هوا ده او بل داسې اوبه هم ډېرې خوندورې شوي دي ډېر یعنې لذت مې وړی دی د چکر نه امن امن خو نشم ویلی د دې صفتونه بیخي زیات دي خو په تېر کالو کې چې ګورم او دا کالونه ګورم ماشاءالله ډېر د خوشحالۍ احساس کوو د امن باره ډېره مننه خوشحاله زه در سره واخله کورودان نو یو پیغام دی اورم په ډېر لنډ ټکي کامره په خدمت کې ده فقط یو پیغام درنه اورم نور دې بیا وخت نه نیسم پیغام به زه دا ورکړم چې د دې حکومت څخه دغه خواهش او دغه پیغام ده چې امن خو شته ده شکر الحمدلله بل د ځوانانو ته باید د کار زمینه داسې مساعده شي چې په خپل وطن کې کار وکړي نه دې ته مجبوره شي بل وطنونو ته لاړ شي ولته پردي غلامي او پردي کارونه وکړي دغه یو بهترینه پیغام زه غواړم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ښه وخت
درنو هیوادوالو نو قرار خیجم پاس به وخیجم ډېر ښایسته غرونه دي ډېر ښایسته قمر دي هلته ځمه د هغې ځای نه به تاسو ته ډېر ښایسته تصویرونه وړاندې کړم سلام علیکم وعلیکم السلام سړی مش خیر خیرت شپې خیرات نوم مبارک نوم یې امداد الله دی امداد الله د کوم ځای د کندهار همدلته راغلی و همدلته راغلی همدلته د کور د کې وظیفه دی ده یا دلته مکتب وایم کوم سیم کې په 12 کې ښه ډېر ښه ته سړی مشې خیر ستاسو جوړ یې انشاءالله اتان څه دی محمد عظیم ته د کوم ځای زه د میدان وردګ میدان وردګ کې کوم ځای د ونخي ښه د ونخي امداد الله د څه کې ملګری دی ملګری مې د مکتب د دورې کې بس دلته کابل ته راغلی بس انډیوال مې د کابل کې دی ډېر لرې ډېر د لرې ځای ملګری دی نه دی ته هم د وردګ دی د کندهار ده ښه خوند کوي که نه څه مو وکړل نن ورځ بس راغلی و چکر یې ووهلی بس چای مو خوړل بس ډوډۍ وخوړه ساده ډوډۍ میوه مې یې حساب هم نه کوي بس وخوره ده چا م اخیستی دي څه شی دي دا دغه دی دا موږ ګرینګیچ ورته وایي دا راوایه اخلم اجازه ده وایي اجازه ده ګرینګیچ آلوګان دي دا خو موږ تاسو آلوګان ورته وایو دی ګرینګیچ ورته وي تا به هم ډېر نومونه تېزه کړي وي که نه دا ډېر څه مې زده کړي یو د بل ځای ملګری ښه وي که نه د بل ولا ځکه ټول یو هېواد دی زه به لږ آلو وخورم نن تاسو څه وکړل ست هم تېر شو چکر مو ووهلی ولا ډېر خوند یې وکړ نن اعلان دم ډېر ښه کسان وو هغې به هندوانه راخیستې وه نو نن هم په میوو سر دی ته وا څه کېږي یو پیغام ووایه هېوادوال ته څه پیغام لرئ بس خدای دې وطن را جوړ کړي نورم خلک یې آباد غواړو کامیاب غواړو تاسو مننه چې وخت ونه کړم خدای په امان له تاسو خوږو کتونکو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې زموږ د پغمان ولسوالۍ خپرونه مو درسره وکتله له خلکو سره به خبرې اترې وکړې تصویرونه مو وکتل نو هیله ده چې درته خوندوره تمامه شوې وي تر بیا بلې خپرونې چې زه او زما کاري ټیم ستاسو په درنه چوپاټ کې حاضرېږو ستاسو لپاره یوه خوندوره او په زړه پورې خپرونه چمتو کوو تر هغه وخته پورې مو په پاک رب سپارم خدای په امان